داغینا بعد حدیث راوڑے دے دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل کلچ یو سڑے دا زنانا دا سلور سنگونو پا منز کی کیناس او اغی پا مشقت کی واچولا فقد وجب الغسل پا دبان غسل لازم شو دا روایت امام بخاری و دا امام مسلم دے او امام مسلم چی کم روایت روڑے پائی کو سردی وَإِن لَمْ يُنزِل اگر که دے فارغ نشی مانا دا چی اگر که منی تلاڑا نشی دا اهم مسئلہ دا زکی چی دیر خلقو بزرونو که داره چی خزر خاون کل ملاوشی نو بدوی بانو غسل سشو نلازمی که دا آغا وقت پوری چی سو پوری انزال نیشوی او دا غلط مسئلہ دوی پا ذہن کیا وزدلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سڑے کینی دا زنانا دا سلور سانگونو پا منز کی دینا مراد دوخ پی و دولا سونے دی او دا کنایت تے دا کوروالی یعنی اغا الفاظی صفاونوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیاء دا کل یو خبر پا کنایاتو کیو کی او کل دیسی چی کنایاتو بانی کار نکی یہ مسئلہ با واضح بیانینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوزینو کی خبر واضح کردی خنور قرآن کم دیسیشتی حدیث کم دیسیشتی چی دا بازو خبرو بارکی چی اگر سڑے دیسی اگر الفاظ صفا نیشی ویلے نو کنایات استعمال شوید لکه اسے سڑے وی خز و خاون چی ملاقاتو کی نو غسل پی لازم شو نو دلتا دا ملاقات نا مراد آگا ملاقات دینا ری چیو بس رس دوا سلامو کیو کی نو ملاقات مطلب اینی کوروالے دا ادب دلا سکل سڑے دا قسم الفاظ استعمال کی نو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیاء دا چت خوی و اخلاق دی چاگه کنایت استعمال کو چیو سڑے دا زنانا دا خپو و منز کیش او پا مشقت کی واچه یعنی کوروالے وسرو کی فقط وجب الغسل بدبان غسل لازم شو بدوانو بانو وَإِن لَمْ يُنزِل اگر که انزال ونشو لازم نلی چی یعنی سڑے بفارغ کیگی یا دا دوانو بفارغ کیگی نو علو بی غسل لازمیگی نا چی کلا دا سڑی عورت دا زنانا دا عورت بانی ادخالو شی نو پدو بانی غسل سشو اغا لازم شو او دا مسئلہ زمان دیر خلقو تا پوس کرده دیر خلق زمان خواهد راگلی دا مسئلہ دا پتہ نہیں دا طول دا کسو چی غسل با علا کی چی کل انزالو شی او غسل علا لازمی کی چی کل سڑے و خز فارغ شی نا چی کل دوی کوروال شروع کو او دا سڑی عورت دا زنانہ عورت کی داخلی شو بس پدوی بانی غسل لازم شو که انزال کیگی و که انزال اغنہ کیگی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی خصفائی ویلی دی ومس الختان الختانہ الختان دا زنانہ دا سڑی عورت الختان دا زنانہ عورت چی کلا دا یو بل سر لگی دا مطلب دا چی اسی ہو لگی اسی چی ہو لگی دی سر غسل نلازمی چی کلا دیو سر کوروال شروع کی او دا عورت سبرخ ورننوزی دن ندو بانی غسل سشو غسل پی لازم شو خواه دا مسئلہ واضح ہے دا ما مخکم دی تیرشوی حدیثونو سر یوزی که دی وضاحت شو او دا سر یاد کی چی کل دا زنانه او دا خزی او دا خاون عورت اسی و لگی یو بل سر نو با دی غسل نلازمی گی پا اسی لگی دو سر غسل اگر نلازمی گی واللہ اعلم خواه دلتا یو مسئلہ با ذکر کم دا فائدی دا پارا او غدا کل دی سکی گی چی یو سڑے دے کوروالے اوکو او بے غسل اوکو او دا غسل نباد دے پزان پوشی چی دن سا یعنی منی سا قطر دوتی بیا لارو دا اشکالو دیرو مسلمانانو ترازی چی دے بدلتا بیا سکی دلتا دا خبر یادا کئی چی پا دبانی بیا غسل نشتی بیا بی غسل نشتی چی کلی یو سڑے دے اگر که دا کوروالی پا طریقہ دا اگر منی لارا او که بلا طریقہ او بیا دا بانی غسل لازم شو دا غسلو کو او دا غسل نباد دا منی سا اثرات تلارو قطره دونو پا دا بانی غسل نشتی دا دا سڑی دا پارم دا مسئلہ دا خزی دا پارم دا ذکر چی دا منی دا دن دا شهوت پا بنیاد نسی او مخی ما دا مسئلہ ذکر کرو یادتا اس تا کنا چی کلا اس یو سڑی بیمار دے او منی تلارا غسل بشتی ویرے دا او منی تلارا غسل بشتی نشتی یا جمع دیر دے او منی تلارا پا دا غسل نشتی یا وزنی اوچت کو او منی تلارا نو بدا بانی غسل
نشتی نو دلته هم دا مني د شهوت په طور نه ده وتې نو په دې سره غسل بیا نه لازمیږي دا یو اهمه مسله